په غزني ولایت کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دا کمپاین د مرکز په شمول د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې عملي کیږي. مسؤلین همدارنګه له کورنیو غوښتنه کوي چې د واکسین د تطبیق په برخه کې د دې ادارې له کارکوونکو سره مرسته وکړي. له خلکو څخه مو غوښتنه په دې اړوند باندې یوه همدا ده چې باید د دوی خپل ماشومان په خپل ټیم باندې خپله واکسین کړي، ځکه د پولیو ویروس داسې یو ویروس ده چې علاج یې نشته بغیر له 2 قطرو واکسینو څخه. تقریبا د غزني مرکز په شمول باندې په 15 ولسوالیو کې د غزني په شمول 14 ولسوالۍ غزني مرکز کې 3,000 شاوخوا ماشومانو د موږ هدف ده. د غزني اوسیدونکي د عامې روغتیا ریاست څخه مننه کوي او له خلکو غواړي چې د پولیو د بشپړ له منځه وړلو لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د عامې روغتیا له وزارت څخه ډیره مننه کوو، په ځانګړي ډول د غزني ولایت د عامې روغتیا ریاست څخه ډیره مننه او دا واقعا ډیر ښه اقدام دی او په دې برخه کې له عامو خلکو موږ دا غوښتنه لرو چې د پولیو د کارکوونکو سره مرسته وکړي، یعنی خپل ماشومان په هر حالت کې واکسین کړي. موږ عوامو چې دا هیله ده چې خپل کوچنیان د د په خاطر یا د ماما کار کړلی یا د بل کار کړلی، حتی دا تاوان نه ده، فایده یې ده. موږ به دا اورېدلو د سپین ږیرو چې سرې نیولی ده، شنې غاړې نیولی ده، نو دا انشاءالله تعالی فایده ده، په نقصان یې نه ده. پولیو یو ساري ناروغي ده چې د پولیو په نوم ویروس له امله رامنځته کیږي او ډیری وخت ماشومان ترې زیانمن کیږي.